په دې ځای کې چې راته کله موټرسایکل پټرول ختم کړ نو د مرګري موبایل تاسو پیاده راځي او زه به داسې په قلار دی کوم مخ په وړاندې به روان یم پټرول خوا. سلامونه ټولو یارانو دوستانو ته. نن چې زه څنګه د کور نه بهر راوتم په دې بار ډاک کې راته د نورو ملګرو انتظار کو ویل راځه یاره د یو مرګري پکې موبایل اخیستو نو هغه له ګوډم راکو ماته ویل راځه چې ځو د موبایلو طرف ته. نو ما وتل صحیح ده بس ډایرک ورسره په موټرسایکل باندې کېناستم. زه تاسو ته نن ښیم چې نن مونږ کم یو موبایل اخلو. با چې څنګه دلته کې د روډ ته راووتو نو په روډ باندې ډېر تیز روانو ماته ویل لږ خیال کوه. بس ډایرک دلته کې راورسېدو مونږ د کوچیانو غټ دارالعلوم خواته چې ډېر زیات او ډېر ښکلی او ډېر مزېدار دارالعلوم دی. خو د دې نه چې مونږ څنګه وختو نو مونږ د موټرسایکل پټرول ختم کړل او بل مرګري مې په دیکه باندې روان کو. مونږ وتل مونږ به درپسې پیاده درځو. نو هغه ویل بالکل مې خواخره. بس ما دلته په روډ باندې غانا ویل او د بل مرګر را سره خواته روانو خولې چینګه کړې وه مطلب چینګ اسمان خولې ته نیولې وو. او دلته مونږ چې راورسېدو د بل مرګري پټرول اچولي بس هغه لم پیسې ورکړلې او هغه راله باقي پاتې بقایا مونږ له راکړله. بس دغه نه ډایرک مونږ په موټرسایکل باندې واپس کېناستو ځکه چې مونږ به وځو د موبایلو دوکان ته. تر دې چې مونږ د شیرګل مین بازار ته راورسېدو چې دلته کوم غټ ډیلر دی د موبایلو هغه خواله ورځو چې هغه مونږ ته د موبایلو څه قیمتونه وي. په دې ځای کې مونږ ډېره په یاره باندې روډ کراس کو ځکه چې ډېر زیات رش پې هم و او ډایرک رالو دلته کې د موبایلو دوکان ته. دا د موبایلو دکاندار جواد بای خو به تاسو هر یو سړی به پیژنئ که څوک یې پیژني نو په کمنټس کې راته وایي چې بالکل هغه به د دې علاقې سره تعلق ساتي ځکه به یې پیژني. هغه راته مختلف قسمه موبایل وښود یو څه کولاو کړی مې زموږ د مرګري ته ویل چې ته پکې خوښوه. نو هغه ویل یاره دلته کې خو زما خوښ نه شو خو راځئ بل ځای کې ګو. مونږ وتل ته کوم ایفون اخلې چې ته به نه خوښېږي. نو بس دغه ځای نه ډایرک راووتو ځکه چې د ده د اثر د اخیستو نه و د موبایل. نو ما وتل راځه ستا اثر یې د اخیستو نه دی د موبایل چې واپس ترې نه ځو. بس ډایرک په موټرسایکل باندې راکېناستو د کلي طرف ته روان شو ځکه چې زموږ به ده سره پر موبایل رابطه کوو. ویل یو نوی قسم موبایل راغلی هغه به درله راوغواړم رانه به واخلئ. مونږ ورته ویل بالکل بېغمه شه. شیرګل خوړ ته راورسېدو تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله دا زه په هر ولاګ کې رالم ځکه چې زما ډېر زیات خوښ او ډېر مزېدار دی. تر دې چې مونږ کلي ته راورسېدو د موټرسایکل نه کوز شولو خپل ویښتان مې سیټ کړه چې بل ته مې وکړه بل ملګري خپل ویښتان سیټ کړه خو کلی مکمل خالي و. نو بس په دې ځای کې به زه خپل ولاګ ختم کړم. ملاویږم را روان ولاګ